بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. و مخکې رکوع کې بیان د تکذیب د کفارو چې دغه کفارو د قرآن کریم تکذیب کولو دا د الله کتاب نه ده. په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله د دوی د تکذیب انجام ذکر کوي چې دوی د الله پاک په عذاب باندې با گرفتار شي او د دوی دغه تکذیب انجام با ابدی عذاب د الله تعالی وی دوی لرا په جهنم کې. الله فرمایي چې کله مونږه بعض انسانانو ته رحمت او صحت او عافیت ورکو ورسته د هغې نه چې دغه انسان مریض وي غریب وي نو دی بیا انکار کوي تکذیب کوي پیتو زمونږه ته ورته وایه الله پاک ډېر تیز ده مکره الله چا سره چل نه کوي. مکر په معنا د عقوبت سره ده په معنا د عذاب سره ده. الله پاک په تیزی سره زر عذاب ورکون کوي دا هغه چا لره چې د الله پایتو باندې تکذیب کوي. الله هغه ذات ته چې تاسو په وچه کې هم روانئ په موټرو په خرو په قچرو په آسانو او تاسو په دریاب کې هم روانئ خو چې هر کله تاسو دریاب ته ورسېږئ وجرین بهم په دې ځای کې التفات ته د خطاب نه غیبت ته او نرم باد په دې چلیږي نو ناسا په دې خوشاله شي په طریقه د کبر غرور باندې ناسا په یو تیز باد راشي او جپا په دې خلکو باندې راشي چې دوی پوه شي چې را نور هلاک کېږو په دې وخت کې بیا الله ته نارې وایي یا الله مونږ خلاص کا. خو چې بیا الله نجات ورکي بیا هم دوی ظلم کوي په مخدزمه کې باندې بغیر د کوم حق بغیر د کوم دلیل او بغیر د کوم ثبوت نه. ای خلکو د تاسو بغیا د تاسو ظلم د هغه سزا به ته په تاسو نازلېږي. په دنیا باندې تاسو اعتماد مساتئ. یو تمثيل الله پاک جل جلاله چې تشبیه مرکب مونږ تاسو ورته وایو د هغه بیان. د دنیا ژوند داسې مثال لري لکه اسمان نه چې باران اوري او د ځمکې نباتاتو سره ګډ شي حیوانات د هغې نه خوراک کوي ځمکه ښه تازه شي او دا دهقان دا سړی وایي څومره عجیبه واخر اشنا شول یاره زه به دا الله وکوم نور رسیږي. ناسا په د شپې له خوا نه یا د ورځې عذاب پې راشي دا فصل اوس وځي او داسې ختم کړي لکه چې بلکل هېڅ هم نه وي. نو پرون تک شین باغ نن هېڅ هم نشته. د دنیا ژوند هم دغسې ده. نه د دنیا ځمکه وفا لري نه د دنیا موټر وفا لري نه د دنیا کور وفا لري نه د دنیا ښځه وفا لري نه د دنیا اولاد وفا لري. الله پاک تاسو بولی دارالسلام. ما مخکې درته وویل چې دعوت څلور قسمه ده. دا هغه دعوت دی الله پاک جل جلاله ده. د دې یو مثال په حدیثو کې راځي لکه یو سړی یو ښایسته کور جوړ کړي او په دا کور کې یو ډېر ښایسته دسترخوان اوار کړي ډېر ښایسته دسترخوان اوار کړي. په دې دسترخوان کې هر قسمه میوې پکې موجودې وي
هر قسم میوې په دې کې موجودې وي او بیا یو بلون کې یولېږي چې تلاړ شه او خلکو ته خبر ورکا چې دې دعوت ته راشه. اوس دا داعی لاړو او دې خلکو ته خبر ورک چې کوم سړی راغی دا کور به پیدا کی دسترخوان د به خوراک کوي او چښتن د کور به ترېنه راضي وي. خو چې کوم سړی د بلون کی خبره ونه منله دا کور به پیدا نه کی او دسترخوان د جنت نه به د خوراک ونه کوي. وسخط علیه السید، الله به ترې ناراضه وي. مثال پیش کړ، کور اسلام، دسترخوان جنت ته، چښتن د کور الله، استازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سچا د رسول الله خبره ومنله په کور د اسلام کې داخل شو، د اسلام د دسترخوان نه سه جنت ته داغه نه به خوراک وکوي، چښتن به ته ناراضي وي چې الله ده. او چې چا هم دا خبره ونه منله په کور د اسلام کې داخلي دی نشي، د دسترخوان د جنت نه خوراک نشي کولای او سید او سردار چې الله دا هغه به ناراضه وي، خپه. الله دار السلام ته تاسو بولی د هغه چا دی پاره چې په دنیا کې نیک عمل کړي، الحسنى الجنة الحسنى، خیسته جنت به الله ورکوي چې په دې جنت کې به هغه میوې وي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه د چا سترګو لیدلې دي، نه د چا غوږو اورېدلې دي، نه د چا په زړه کې تیر شوي دي. وزیاده، او الله به زیاته ورکوي. زیاته څه شی ده؟ یو صاحب خوب ویني، د ویلې په غاړه باندې یو ډیره ناشنا په جنت یو حور ده. من انت؟ تاسو کې؟ قالت انا من المزید، زل جمله دی مزید نیم چې وزیاده. یا مراد د زیادت نه د الله پاک رؤیت، چې الله پاک جل جلاله لره خلق او ویني په جنت کې، د الله دیدار حق ده، د الله پاک رضایت ورضوان من الله اکبر، د الله راضي کېدل چې الله به د خپل بندگانو نه خوشاله وي، دغه زیاتوالی ده. د دغه جنتیانو مخونه به توروالی نه لري، خوار او ذلیل بنوي. دا جنتی خلق دي، دوی به په دې جنت کې همیشه دی پاروي. تخویف کوم کسان چې هغوی عمل د گناهونو کوي، د شرک، هغوی ته بعد خپل سزا مطابق د خپل گناه ورکولی شي. او په ورځ د قیامت کې به د دوی مخونه تور وي او ذلت او خوار او ذلیل به وي. د دوی لپاره باندې الله پاک د عذاب نه بالکل بچ کوونکی څه نه وي. دا مخونه به داسې وي ته به وایې چې د شپې یوه ټوټه دی د دوی په مخ باندې سریخ کړی، دوی همیشه په جهنم کې پاتې کېدونکي دي. الله فرمایي مونږ چې دا خلک راجمع کو، بیا مونږ د مشرکانو ته ووایو چې تاسو په خپل ځای باندې ودرېږئ، تاسو هغه بوتان چې د الله سره شریکان نیولي وو، په دا ورځ باندې به دغه شریکان ووایي چې یا الله دوی مونږ ته عبادت نه ده کړی. سوال دا پیدا کېږي چې په دې بوتانو خو مونږ هم خبر وو چې دوی ته عبادت نه ده شوې، په دې عبادت دوی پوی نه دي، دوی په ورځ د قیامت کې د اقرار ولې کوي؟ د هغې نه جواب دا د دغو عابدینو د تهدید دپاره چې تاسو دنیا کې په هغې باندې ایمان راوړی او هغه د تاسو خپله خدای نارې وایي چې ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو مونږ ته بیخي عبادت کړی نه ده. او همدغه بوتان به ووایي چې و خلکو ولې په مونږ دعوې لرئ؟ الله شاهد ده
چې موږ د تاسو په عبادت باندې پوه شوي نه یو خو رښتیا ده خو نه سترګې وي نه غوږونه و نه سر و نه خپې وي نه په څه باندې به خبر وي په دې وخت کې به هر یو نفس پوه شي ښکاره به چې او به ویني چې اوهو دا مې څه وکړل اوس به دا تمنا کوي چې خدای کاش کې د دنیا ته لېږلی وی بیا به ما دا بت پرستی نه وای کړی الله فرمایي چې اوس به الله ته ورځئ لدوی نه به خپل هغه سپارش کوونکي بوتان ټول ختم او ورک شي نو مخکې له دې نه چې د تا سره حجت ورکېږي په دې دنیا کې چې الله د تا د کمال حاصلولو دپاره د تا د استکمال دپاره د تا د وقار او د عزت دپاره الله پیغمبران را لېږلي دي په دې پیغمبرانو باندې ایمان راوړه د شرمندګۍ د قیامت نه خپل ځان وساته او بچه که الله فرمایي و اذا په هغه وخت کې اذقنا الناس چې موږ ورسګو خلکو لرا رحمتا یو نعمت او یو صحت من بعد ضراء پس د سخت ضررنا مستهم چې دوی ته رسېدلی و اذا ناصافا لهم د دوی لپاره مکر و په تکذیب سره فی آیاتنا پایتو زمونږ کې مکر و چل و تکذیب و دروغ جوړول و قل وای پیغمبره الله اسرع مکرا الله ډیر تیز دا مکرا په اعتبار د عذاب ورکولو سره چل کوونکو ته د پیغمبر سره ان رسولنا زمونږ رسولان زمونږ ملائکه یكتبون لیکي ما هغه څه تمکرون چې تاسو د الله سره مکر او چل کوئ هو الذي الله هغه ذات یسیرکم چې تاسو روانئ فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم چې کله وای تاسو فی الفلک په کشته کې وجرین بهم او دا کشته روانئ په دې خلکو باندې دته التفات وایي چې مخکې خطاب وي او بیا ورسته غیبت یا متکلم ته خبره راشي بریحن طیبه فباد نرم باندې لینا وفرحوا بها دی خوشاله شي په دې باد باندې کانهم وصلوا الى المقاصد گویا کې چې دې خپل مقصدو ته ورسېدل جاءت هارا بشدوی تا ریحن باد عاصفا تیز وجاءهم را بشدوی تا الموجو جفا من کل مکان ده هر طرفنا وظنوا دو یقین کئی انهم چودی احیط بهم پدی بانی احاطا شویده و حلاکی کی با ده پدی وقت بسو کی دعو الله مدی بولی اللہ تعالی لرا مخلصین له الدین پدا سے حالت کے چودی خالص نیون کی دی اللہ تعالی لرا عبادت سوائی لئن انجیتنا من هذه کدا مونږ ته نجات راکړه دغه شدت او سختینا لنکونن من الشاکرین خامخا به مونږ شو له جملې د شکر گزارو بندگان موحدینونا فلما هر کلا انجاهم چې الله دوی ته نجات ورکړو اذا هم ناسا په دوی یبغونا تجاوز بکئی فساد بکئی فی الارض پزمکه کې بغیر الحق ناحقا یا ایها الناس و انسانانو انما خبر دادا بلن دا بغیکم تاسو ظلم علی انفسکم تاسو په zarar دا ظلم د تاسو سزا تاسو ته درکول شي متاع الحیات الدنیا متعو سورہ فائدہ واخلې متاع الحیات الدنیا فغټه او فائدې د ژوند د دنیا ثم الینا مرجعکم یا مونږ ته د تاسو رجوع ده فننبئکم مونږ تاسو ته خبر درکو بما کنتم تعملون چې تاسو عمل کولو من الخير والشر انما خبر ده د مثل الحیات الدنیا مثال د زندګۍ د دنیا کما ان لک ابو انزلناه چې موږ نازل کو من السما د اسمان نه فاختلطا نو ګډ شي به د دې سره نبات الارض هغه واخد ازمکه تخم د ازمکه مما ده او شیانونه یاکل الناس چخري انسانانو والانعام چرفیانو حتا تر دې پوره
اذا اخذت الارض زخرفها چې کله ونیسي ځمکه خپله تازګي وزینت او د ځمکه ښایسته شي وظن اهلها او یقینو کې اهل د دې ځمکې چې زمیندار ده انهم تدي قادرون دي قدرت لرونکي دي علیها په غلې حاصلولو د دې ځمکې باندې نه په دې وخت کې اتاها راشي ورته امرنا زمونږ امر د عذاب لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلناها نو مونږ وګرځو حصیدا دا فاعل فمعنا د مفعول سره ده لو شوی کأن لم تغنا لکه چې قائم نوی لکه چې موجود نوی بالامس فرونو داسې سپاشي لکه پرون چې هیڅ شی هم موجود نوی کذالک امدارنګا نفصل الآیات موږ په تفصیل سره بیانو آیتونه د قران کریم لقوم یتفکرون لپاره د قوم چې سوچ او فکر کوي د الله په دعوت او د الله په توحید کې یعنی لکه څنګه چې د دنیا متاع د دنیا سبزیجات د دنیا نظام برقرار پاتې کېدی نشي ختميږي یوازې باقی شی د انسان سره ایمان ده والله يدعو الله پاک ټول انسانانو پیریان بولی الی دار السلام اضافت دار سلام ته یا دا اضافت تشریفی ده او یا دار السلام ذکر ورتوای چې دا مسلمانان بعضی فبعضو باندې سلام اچي او یا دار السلام ذکر ورتوای چې دا د سلامتیا د پدې کې امن موجود ادخلوها امنین او یادار د سلام ذکر ورتوای چې پدې کې ملائکه پدې خلکو باندې سلام اچي او یادار السلام ذکر ورتوای چې الله پاک جل جلاله پدې خلکو باندې سلام اچي سلام قولا من رب رحیم ولا يرهق او نبتو ربي وجوههم ددي وجوههم ددي مخونو لرا نبا يرهق رهق تروالي توای قطرن تروالي ولا ذل او نخواري ذلت اولا کدا کسان اصحاب النار ملګری د اور دی هم دوی فيها پدا اور کې خالدون همیشه بوي والذین کسان کسبوا السیئات چې کسب د ګناهونو کوي جزاء او سیئات جزاء د ګناه به مثلها په مثل د هغه باندې وي وترهقهم او پټوي دوی لرا ذلت خواري مالهم نشتدوی لپاره من الله لطرف دی الله تعالی نا من عاصم کم بچکون که لعذابنا کانما گویا که چه یغشیتا پټکړی وی وجوههم د دې مخونو لرا قطعا من الليل وټوټا د شپې نه مظلما پدا سه چې د شپه تیاروي دا مخ به داسې تکثور وي توا چې د شپې یو ټوټا پرې شوی ده او د دې په مخ باندې لګول شوی اولا کدا کسان اصحاب النار دی ملګری د اور دی یا سکان النار د اور اوسیدون کی دی هم دوی فیها پدا اور کې با مونس سماعیدا خالدون همیشه بوي و یوم هغورس نحشرهم چې موږ راجم کو دوی لره جميعا ټول عابد او معبود ثم نقول بیا موږ وایو للذین هو خلقت اشرکو تدید الله سره شریکان نیولیو مکانکم یعنی الزمو مکانکم پخپل ځای باندې قرار شه انتم تاسو وشرکاءکم د تاسو شریکان عابدین فزینا بینهم منجراواله را وسو د دې په منځ کې وقال شرکاءهم اولد دوی شریکانو ما کنتم نئی تاسو ایانا مونږ لرا تعبدون تاسو مونږ لرا عبادت نه دکړې فکیف نشفع لكم بیا څنګه مونږ د تاسو د پاره سفارش وکړو فکفا بالله نو کافی د الله تعالی جل جلاله بازائده دا فکفا الله نو بس کافی د الله تعالی شهیدن گواه بیننا پا منزمون کی و بینکم ما بین دا تاسو کی پده خبر بانده انشان دادا کن نامونگو
عن عبادتکم د عبادت د تاسو نه لغافلین نا خبرو. هنالک پدې مکان او زمان کې تبلوغ کار بشي کل نفس هر یو نفس تا ما هغه عمل اسلفت مخکې تیر کړی دا. وردو دوی به وګرځولې شي الی الله الله تعالی تا مولاهم الحق چې مولا د دوی د الحق الوهیته. الی الله الله تعالی تکم الله الحق چې حق ذات دا الله ثابت ذات دا الله موجود ذات دا الله الوهیت د هغه ثابت تا. فضل عنهم ورشل دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دوی به جوړول په الله او پر رسول باندې. يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت. په مخکې رکوع کې بیان د آخري انجام د خلکو وشو چې د څومره بوتانو عبادت کړي نه په ورځ د قیامت کې به د بوتان انکار وکوي چې موږ د تاسو د عبادت نه سر نه خبره هم نه یو. په دې رکوع کې بیان د دلایل د قدرت د الله پاک جل جلاله ذکر کیږي چې کفارو لاسمان نه د غروزی تاسو ته څوک درکې د ځمکې نه د غروزی تاسو ته څوک راوباسي. نو دوی سره بل جواب نشته چې الله یې کوي. خدا عجیب خبر ده چې الله یې کوي په الله باندې ایمان ولې نه لري. دغه ذات رب ذات حق د الوهیت ده هغه نو د حق نه ورسته خو بل درمیان شی نستا بلکې گمراهی ده. دریم شی په من کې وجود نه لري. همداشان کلمه د عذاب په هغه کسانو باندې لازمه ده چې انهم لا یؤمنون چې څوک ایمان نه راوړي په دې باندې کلمه د عذاب د الله تعالی نازله ده. ته پیغمبره چې آیا د تاسو بوتان د تاسو شریکان دا سشتا چې اول مخلوق پیدا کی بیا دویم ځل پیدا کی؟ نه، بس یوازې اول پیدا کون کوي اخیر پیدا کون کوي بیا پیدا کون کوي صرف الله ده. بیا تاسو د الله د عبادت نه کومه خواته اړول کېږي کفارو. آیا تاسو د خدایان تاسو د شریکان چاته د حق لارښوونه کولی شي؟ نه، حق ته لارښوونه الله کوي. آیا هغه ذات چې د حق لارښوونه هم کوي حق نازلوي هم آیا دای په عبادت باندې احق وي او که هغه څوک چې نه حق نازلوي شي او نه چاته حق ویلی شي؟ عجیبه ناکاره خلک یې څنګه ناروا فیصلې کوي. الله فرمایي وما يتبع اکثرهم کفار د خپل ګمان تابع دي. ګمان د حق نه هیڅ شی هم پیدا نه رسي. ګمان ځان ته شی ده او حق ځان ته شی ده. الله پاک جل وعلا شانه د تاسو په اعمالو باندې خبردار ذات ته. دا قرآن کریم د دې کتاب نه ده چې دا په دروغ جوړ کړي شي، لیکن دا قرآن د تورات سره د انجیل سره د زبور سره موافق کتاب. په دې کې تفصیلات موجود دي او په دې کې شک نسته انه من رب العالمین د دې الله د خوانه ده. آیا دوی وایي چې دا قرآن لزان نه جوړ ده؟ کدا پیغمبر قرآن لزان نه جوړ وي نو تاسو هډیر تکړه خلک یې، خو بیا تاسو هم چې یو ورکه صورت خوراوړی کنه، یو ورکه صورت خوراوړی. خو معلومه ده چې فصیحان او ادیبان شاعران هم تاسو یې. نو دا څنګه چې تاسو یو آیت نشئ جوړولای او پر رسول الله باندې تاسو مکمل قرآنونو سورتونه جوړوي؟ خو تاسو هم عربان خلک یې. هغه کسان چې د تاسو مرسته کوون کې دي لجملې د کفارونه هغه هم در سره وغواړي، لیکن دې خلکو تکذیب کولو په سبب باندې په هغه شی چې دې د هغه په انجام باندې خبردار نه و.
یا دوی ته انجام د دې خبره لا هم راغلی نه وو چې مونږ ته دا خبره په مجموعي لحاظ باندې څومره نقصان کوي. همدا شان تکذیب کړي او هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو، ته وګوره چې عاقبت او انجام د ظالمانو څنګه شو. که قوم د نوح علیه السلام او که قوم د صالح علیه السلام او که قوم د هود علیه السلام څه شول. د دې خلکو د بعض داسې کسان دي چې پتا باندې ایمان براوړي او بعض داسې کسان دي چې ایمان برانه وړي. ستارب اعلم او خبردار ذات. اعلم صيغه تبذیل ده، خو مراد نه تبذیلی معنا نه اخستل کیږي. ولی که اعلم په خپل معنا سره شي نو معنا به دا وي چې الله تعالی خبردار ده، خو تاسو هم خبردار یې. او حال ده چې مونږ د بندگانو په حال باندې بالکل خبردار نه یو چې څه به کېږي. نو وربک عالم بالمفسدين، د ستارب خبردار ذات ته په مفسدانو داوی په حالو داوی په اعمالو داوی په انجام باندې الله خبردار ذات. الله فرمایي قلوا پیغمبره مَن يرزقكم، څوک تاسو ته روزي درکوي، من السماء لاسماننا، والارض لزمکنا، امن یملک السمع، ایا څوک د مالک د سمع د قوت به سامعه، والابصار د اوریدلو قوت سامعه، ومن یخرج الحی، څوک وباسي ژوندی، من المیت د مړینا، ویخرج المیت د وباسي مړی، من الحی د ژوندینا، ومن یدبر الامر، او څوک تدبیر د امور کوي، من السماء الى الارض، فسيقولون دوی د ضرب ابوي الله، دا کار الله کوي. نفقلت ورته فرمایا افلا تتقون، دا الله د عذاب نه یریږئ نه. فذلکم الله، دا الله تعالی، ربکم رب د تاسو دا، الحق الحق، فذلکم الله، دا الله تعالی جل جلاله، ربکم د تاسو رب دا، الحق الوهیته، چې د الله پاک بادشاہی د الله تصرف حق ده. فماذا سدی بعد الحق ورسل بیان حقنا الا الضلال، نشتا پس د حق نه مگرم گمراهی. فانتا تصرفون، څنګه تاسو ګرځولې کېږئ غیر تا. کذالک همدارنګه حقت ثابت شوې ده کلمت ربک، کلمه د ربستا، علی الذین بهو کسانو، فسقو جدی فسق او کفر کړي، انهم لا یؤمنون، جدی با ایمان نراوړي. کوم کسان چې کافران شي، مراد د فسق نه اعلا فسق ده، اعلا فسق عبارت ده کفر نه. قلوا پیغمبره هل من شرکائکم، ایا استاد تاسو د شریکانو نه، من داسې څوک یبدأ الخلق، چې پیدا کی مخلوق، ثم یعیده، بیا دویم ځل بیا هم پیدا کی. قدرت پیغمبره الله یبدأ الخلق، الله پیدا کی اول هم مخلوق لرا، ثم یعیده، بیا را ګرځوي دویم ځل د پاره هم دا مخلوق الله پیدا کی. فانا تؤفکون، څنګه تاسو ګرځولې کېږئ کفر طرف ته. قلوا پیغمبره هل من شرکائکم، ایا ستاسو تاسو د شریکانو نه، من داسې کسو یهدی الی الحق، دا خودنو کوي حق ته. قلت ورته آیا الله یهدی للحق، الله د حق لپاره هدایت. قل هو الله، الله پاک یهدی للحق، هدایت کوي حق طرف ته. نو افمن، ایا هغه ذات یهدی الی الحق چې هدایت کوي حق طرف ته، چې الله دا حق حق دار دا، ایتبع، چې د تابعداري وشي، اما لا یهدی، او که هغه څوک لا یهتدی، چې د لاره پیدا کوي نشي حق ته، او نه بل چاته هدایت کولی شي. کوم یو غوره ده؟ خو معلومه ده هغه ذات چې خپله هادي ده، هدایت کوي چاته، دا غوره ذات ته په هغه چا باندې چې دی په خپله هم هدایت نه پیژني او بل چاته هم هدایت نشي کولی، چې بوتان دي.
ولكن الا مگرم ايهدا چې ته هدایت وشي فما لكم سرتا سولرا كيف تحكمون الا ايهدا مگرم کله ته هدایت وشي فما لكم سرتا سولرا كيف تحكمون څنګه فیصله تاسو کوي په دې متعلق وما يتبع نتابع کی اکثرهم زیاتره دوی الا مگرم ظن د ګمان خالف ګمان باندې عمل کوي ان الظن یقینا دا ګمان لا یغنی فائدہ نرسی من الحق حق تا شیئاکم سو یعنی ګمان او ځوان کول د حق خبره ته نقصان رسولای نشي ولی حق هغه په دلایل قطعیه او امور یقینیه نه عبارت ده او ځوان دا نافی لیقین ګرځیدل نشي ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار ده بما په هغه سباندې يفعلون چې دا خدای کې کوي وما كان هذا القرآن نددا قرآن کریم ايفترا چې جوړ کړی شي په دروغ باندې من دون الله بغیر الله تعالی نه ولكن دمر خبر دا قرآن تصدیق الذي بين يديه دا موافق ده د هغه سره چې د مخیتو چې تورات او تفصیل الكتاب او بیانول د کتاب دی په طریقه تفصیل او وضاحت سره لا ریب فیه نست شک په دې کتاب کې او په حقانیت کې من رب العالمین دا نازل الله طرفه د رب العالمین ذات نه ام یقولون ایا دوی وای افتراه چې دا قران لزان نه جوړ کړی دا تورته فرمایا قل وا پیغمبره کله لزان نه جوړوي خو تاسو عربی فاتو راتګ وکوي به سورته یو سورت مثله چې په مثل د دې فصاحت او بلاغت ولې تاسو امراوړې کنا ودعو تاسو وبوله منها مشران خپل استطاعتم چې تاسو وسب طاقت وي من دون الله بغیر الله تعالی جل جلاله نا ان کنتم صادقین کتا سرختنی په خپل خبره کې بل کذبوا اگر دوی تکذیب وکړو بل کذبوا دوی تکذیب وکړو بما په هغه سباندې لم يحيطوا بعلمه دوی خبر نو دوی احاطه نه وکړي په علم د هغه باندې چې هغه علم د هغه خامدغه چې دی خلکو انجام ډېر خرابو خو دی خلکو دی په علم باندې احاطه نه کړي ولما ياتيهم لراغله ولما ياتيهم او لا راغلی نو د خلقو ته تعویله حکم د هغه انجام او عاقبت د اخکار شوی نه ده یعنی د خلقو تکذیب کولو او دغه تکذیب اخیری اول او رجوع د خلقو هلاکت ته لا تروسا دغه انسان او پیریان ته اخیری هلاکت د راغلی نه ده کذالک هم دارنګه کذب الذین تکذیب کولو هو کسانو من قبل مخکله دوی نو عنادن فانظر وګورا پیغمبره کیف کان سرکم و عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو څنګه ومنهم بعض د دوی نه من داسې کسان دي یؤمنو به چې ایمان براوړي په دا پیغمبر باندې ومنهم بعض د دوی نه من داسې کسان دي لا یؤمنو به چې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړي په الله باندې ایمان نه راوړي وربک او ربستا خامخا اعلم خبردار ده بالمفسدين په حال او انجام د مفسدانو چې هغه انجام بسوي او د عاقبت بسوي